د جهان جوړول له ځان جوړولو را پیلېږي، د ځان جوړول له مطالعې. سلامتی او د الله تعالی رحمتونه دي وي په تاسو ټولو باندې. ستړي مه شئ، خدای مو راوله، خدای دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ یاست. ډېر زبردست کتاب مو تاسو ته راوړی دی. که غواړئ چې په ژوند کې مو مثبت بدلونونه راشي، هیله ده دا کتاب تر وروستیو پورې واورئ. دا کتاب د نړۍ بېلابېلو ژبو ته ژباړل شوی کتاب دی. د کتاب نوم د نابغه اشخاصو فارمول، لیکوال برایان ټریسي، ژباړن عبدالباسط خدام دی. او زه ستاسو قیس یم. قدرمنو، زه د کتاب په اړه ډېر ځکه ونه غږېدلم، خپله ژباړن ورباندې غږېدلی، سریزه یې پرې لیکلې. زه سریزه وایم، تاسو یې په مینه را سره واورئ. سریزه: ډېر کله په دې فکر کې وم چې یو انسان څنګه بریا ترلاسه کوي، خو بل انسان یې نشي ترلاسه کولی. په داسې حال کې چې دواړه انسانان دي، څنګه یو انسان شتمني ترلاسه کوي او بل انسان د فقر او غربت نه سر ټکوي. د همدې پوښتنو د ځواب په لټه کې وم چې دا کتاب مې وموند، او په همدې کتاب کې مې د خپلو پوښتنو ځواب هم وموند. په دې کتاب کې به تاسې ولولئ چې د نن ورځې بریا لکه د نورو علومو په څیر یو علم دی، او لکه د نورو علومو په څیر زده کیږي. نن ورځ پوهان په دې هڅو کې دي چې د بریا ترلاسه کولو اصول، قواعد، تکتیکونه او روشونه نورو خلکو ته د کتابونو، سیمینارونو او ټلویزیوني برنامو په شکل ورسوي. چې د نابغه اشخاصو فارمول کتاب ښه مثال دی. د دې کتاب په لومړۍ برخه کې به د بریا ترلاسه کولو اصول، قواعد، تکتیکونه او روشونه مطالعه کوي. په دویمه برخه کې به دا مطالعه کوي چې موږ ولې ماته خورو، او د کتاب په دریمه برخه کې به د بریا ترلاسه کولو لپاره 10 هغه فارمولونه مطالعه کوي چې د نړۍ نابغه او بریالیو اشخاصو ترې پیروي کړې ده. د همدې کتاب په لوستلو سره زه الحمدلله په دې بریالی شوم چې دا کتاب پښتو ته وژباړم. تاسې هم دا کتاب ولولئ او د دې کتاب د اصولو څخه پیروي وکړئ تر څو بریا ترلاسه کړئ. ګرانه لوستونکیه، دا مې لومړی ځل دی چې داسې یو کتاب ژباړم. دا چې انسان عجز دی، نو ممکن کوم ځای کې ګرامري او املایي تیروتنې شوي وي. هیله ده بخښنه راته وکړئ، او له تاسو مې دا غوښتنه ده که کومه تیروتنه مو ومونده نو تر ما یې راورسوئ تر څو اصلاح یې کړو. په پای کې د زیار خپرندوی ټولنې څخه مننه کوم چې پر ما یې باور وکړ او د دې ښکلي کتاب د ژباړې مسؤلیت ما ته وسپاره. ډېرې خبرې کول نه غواړم، نو تاسې د دې ښکلي کتاب ملګرتیا ته رابولم. تاسې یوازې مه پرېږدئ، باوري اوسئ چې تاسې یوازې نه پرېږدي. درنښت، عبدالباسط خدام. د ژباړن نه خو مو د کتاب په اړه واورېدل چې څومره ګټور کتاب دی، نو هیله ده چې اورېدلې مه هېروئ. که غواړئ چې په ژوند کې مو مثبت بدلونونه راشي، که غواړئ چې ارمانونه مو پوره شي، که غواړئ چې خپلو موخو ته ورسیږئ، نو د داسې کتابونو لوستل او اورېدل مه هېروئ. موږ به دا کتاب په غږیزه بڼه هره ورځ برخې له قیس هاشم یوټیوب چینل څخه درته خپروو، خو تاسو یې اورېدل مه هېروئ. دا به لومړۍ برخه. د دومې برخه په تمه واوسئ. د خدای په امان.